مونږ سره دلته یو شمېر مڼې دي او یو شمېر مالټې دي او مونږ غواړو چې د مڼو نسبت مالټو ته معلوم کړو چې څومره دی. او دې دپاره چې مونږ ته خبره روښانه شي، نسبت مونږ ته څه شی راښیي؟ نسبت مونږ ته د دوو شیانو د اندازو یا کمیتونو ترمنځ اړیکه یا رابطه راښیي. نو دې دپاره څو طریقې کارولی شو. یوه طریقه دا چې مونږ راځو دا مڼې هم شمارو او مالټې هم شمارو. نو راځو 1 2 3 4 5 6. مونږ سره مڼې دي 6 دانې. زه دلته داسې لیکلی شمه چې 6 او بیا ورسره لیکم چې نسبت 6 نسبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دا لیکمه 9. دا د مڼو نسبت مالټو ته شو. او دې لیکلو لپاره یو بله طریقه هم لرو چې هغه مونږ داسې لیکو. لیکو چې 6 او نسبت کلمې په ځای دلته داسې لیکو چې 6 نسبت 100 نسبت 9. او حتمي ده چې مونږ یوازې په همدې باندې قناعت وکړو. په ځانګړې توګه مونږ چې کله د مڼو نسبت مالټو ته پیدا کوو، نو مونږ کولی شو چې دا 9 او 6 چې دي دا کولی شو مونږ چې دا په وګورو چې دا په دریو باندې دواړه د ویش وړتیا لري. مونږ لکه څنګه چې کسرونه کوچني کولی شو، همدارنګه نسبت هم کوچنی کولی شو. نو راځم زه داسې لیکمه چې که چیرې زه دا په دریو باندې وویشمه، نو 6 چې په دریو وویشو ځواب پاتې کېږي 2. نو دا به شي 2 نسبت 3 چې په 9 چې په 3 وویشل شي ځواب پاتې کېږي 3. نو 2 نسبت 3. او که غواړو چې په دې شکل یې ولیکو، بیا به یې داسې لیکو چې 2 نسبت 3. نو اوس آیا دا سم دی که نه دی؟ نو مونږ راځو دغه برخې دا په 3 ګروپونو باندې دا مڼې او مالټې ویشو. 1 2 3. ځکه دا مونږ دلته په 3 باندې ویشلی وو. نو مونږ ګورو چې دلته په هر ګروپ کې 2 مڼو لپاره 3 مالټې دي. دلته هم 2 مڼو لپاره 3 مالټې او دلته هم 2 مڼو لپاره 3 مالټې دي. نو یو ځل بیا د مڼو نسبت مالټو ته څنګه دی چې د 2 مڼو لپاره 3 مالټې دي. او مونږ کولی شو چې دا په بل مخ باندې هم ولیکو. یعنی مونږ داسې هم ویلی شو چې د مالټو نسبت څه شي ته؟ مڼو ته. نو بیا به په دې حالت کې مونږه عددونو ځایونو ته څه کوو؟ یو بل سره تغییر ورکوو. دلته مونږ ویلو د مڼو نسبت مالټو ته کوم چې مساوي 9 نسبت 6. او یا که چیرې را لنډې کو نو را کم کو نو دا کېږي 2 نسبت 3. دلته مونږ سره دی د مالټو نسبت مڼو ته، دا به مساوي شي مالټې مونږ سره دي 9 نسبت 6. او که دا کوچنی کو دا دواړه نسبت دا کوچنی کو دې نه به جوړ شي 3 نسبت 2. نو دا کټ مټه ما خبره دلته د مڼو نسبت مالټو ته و، دلته مونږ وی چې 6 نسبت 9. دلته د مالټو نسبت مڼو ته ده، نو دلته مونږ وی چې 9 نسبت 6. او یا که مونږ دا راکم کو دې نه جوړیږي 3 نسبت 2. دا به بیا له دې خوا نه لولو.